زه په تصویر داسې خوشحالېږم لکه سړی چې د عمرې نه راشي ولې چې دا د خلکو مینه ده او د چا مینې له به مایوسي نه ورکړي بعضې وخت کې داسې هم وشي چې په ډیوټۍ ولاړ یو چا ته وایي مه راځه یار تصویر کار څه کوې؟ زه بس ملا کنډلي یوز کوم ځکه چې 14 اګست وشي نو په 15 اګست باندې راجنډۍ په روډونو پرتې په ډیرانونو پرتې په د ګاړو په شیشو باندې خلک بیا وروسته شیشې پاکوي چا به تنور لته چا سر جوړ کړي چا پیسه کړي نو باید چې موږ د خپل وطن سره هر ټایم په زړه کې مینه وساتو. ښه دا 14 اګست په دې ځل باب حسین تاریخ باندې راځي دا په شکال کې راغلی دی که نه په شکال کې به د جمعې په ورځ به مخکې مې نه ویل خو اوس یې ښه په جار وایم چې چپ چاپېره د پراته دي غمازان وطن او ډېره مشکله ده که بل څوک پې جنډه ولګوي په هر یو ګوټ کې د پراته دي خپل غازیان وطنه ډېره مشکله ده که بل څوک پې جنډه ولګوي په هر یو ګوټ کې د پراته دي خپل غازیان وطن او زه چې پیدا شوم زه ماشوم وم زه نه وم خبر ستا په سینه کې ماته شوی دی اذان وطنه که ستا خلاف و پتا پسې ټوپک اوچت کو خدای راستی چې ډز به کوم په بابا جان وطن او له دې جنډې مانه د څه د زه یې منم که نه قسم په خدای ما پې راوړی دی ایمان وطنه. شاعرۍ سیټ ته څنګه ورو شاعرۍ ته هم څنګه شوق پیدا شو څومره دا د الله له طرف نه یو ګاډ ګفټډ څیز وي او انسان له یې ورکړي په دې کې انسان هېڅ نشي کولی. آیا تاسو څه کتابونه لیکل دي که نه لیکلي شاعرۍ؟ 2 کتابه مې چاپ دي یو دی چې د ورکو لارو مسافره یاره او بل دی چې په تصویر تنده نه ماتېږي. تا ټپه درځي که نه؟ ټپې مپې خو ماله نه راځي خو بهرحال ضمیر بھائی چې کومه شاعري وکړه د هغه یو شاعرۍ یو لفظ ته ما سوچ وکړو او واقعي چې ډېر د ګهرایۍ نه لفظونه راوچت شوي دي او د دې هر څه مطلب چې کوم دی وطن موږ ته ډېر په مشکله میلاو شوی دی چې څومره مینه له دې پرې شاعرۍ کې وطن سره وکړه دومره مینه چې په حقیقي زندګۍ کې موږ هم د وطن سره وساتو که نه نو زه یم چې یو دشمن یو نفرت کوونکی هم زموږ د ملک ته داسې ونه ګوري. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زه یم ستاسو قربا ملک شاذیب. ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې 14 اګست را روان دي یو څو ورځې پکې پاتې دي ماشومان هم خوشحالېږي لوی هم خوشحالېږي ځکه چې په دې ورځ باندې زموږ خوږ وطن پاکستان آزاد کړل شوی و ځای په ځای باندې جنډې لګېدلې دي هله ماشومان هم جنډې هلي کورونو کې هم لګي په سایکل هم لګي په موټرسایکل هم لګي په ګاډو باندې هم جنډې لګوي او نن موږ راغلي یو چاله چې راغلي نو هېڅ تعارف محتاج نه دی شاعر دی مشهور شاعر دی په سوشل میډیا باندې به تاسو شعرونه هم اورېدلي وي ضمیر خان ضمیر صاحب او د زیات راغلي ما سره موجود دي د هغوی نه چې کم دي نو د 14 اګست په حواله باندې به یو نظم اورو او خبره ترې به ورسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام شاذیب بھائی ستا هم مننه او د تورو صاحب هم او د منجن ماما هم او د ټولو یو خو د کیمرې شاته دی جو د هغه هم مننه نو بس د کیمرې شاته دی ټول مخکې وجود تاسو ته موږ په خپل چت باندې هرکلی ته وایو. مننه ډېره مهرباني سونه چینل کې چې سونه ملګري د ټولو ته زما د طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او الله دې راته روغ لره. ټول مخکې خو چې کوم دی یو نظم راته پیش کوم چې 14 اګست تاسو تیار کړی دی د هغې نه پس به بیا ګپ شپ لګو. دا خو زوړ نظم دی خو د 14 اګست په موقع باندې ډېر ویلی کېږي چې زما زړه وطنه اله زما ځان وطنه یا زما ګل وطنه یا زما جانان وطنه سلور بچی الله را کړي خو ایمان مې دا دی که په تا سخته شوه نو دا درنه قربان وطنه. مخکې مې نه ویل خو اوس یې ښه په جار وایم چې چپ چاپېره د پراته دي غمازان وطن او ډېره مشکله ده که بل څوک پې جنډه ولګوي په هر یو ګوټ کې د پراته دي خپل غازیان وطنه ډېره مشکله ده که بل څوک پې جنډه ولګوي په هر یو ګوټ کې د پراته دي خپل غازیان وطن او زه چې پیدا شوم زه ماشوم وم زه نه وم خبر ستا په سینه کې ماته شوی دی اذان وطنه که ستا خلاف و پتا پسې ټوپک اوچت کو خدای راستی چې ډز به کوم په بابا جان وطن او له دې جنډې مانه د څه د زه یې منم که نه قسم په خدای ما پې راوړی دی ایمان وطنه د دې جنډې مانه د څه د زه یې منم که نه قسم په خدای ما پې راوړی دی ایمان وطنه او تا ته که هر څوک خیرې وکړي هغه نه قبلېږي ستا په سینه کې په زرګونو شهیدان وطنه زه په تا ویاړم زه په تا باندې سم فخر کوم و د ضمیر وطنه و د ضمیر خان وطنه و د ضمیر وطنه و د ضمیر خان وطنه. ته مو ورته یو ډالۍ کوه. زه به ورته دا ووایم چې وطن د زیړو ګلو باغ دی او په ما هنګار دی چې له یاره جدا یم او وطن زمانه پاتې کېږي لکه خارو په ډکو شپې ورته کومه نو ضمیر صاحب ته خو موږ څه نه شو دغه ګوري ځکه چې دا خو ځان له یو دغه د سټار دی که نه او مننه کوم ضمیر صاحب موږ له ټایم راکړه ضمیر صاحب نو تا ټپه درځي که نه؟ ټپې مپې خو ماله نه راځي خو بهرحال ضمیر بھائی چې کومه شاعري وکړه د هغه یو شاعرۍ یو لفظ ته ما سوچ وکړو او واقعي چې ډېر د ګهرایۍ نه لفظونه راوچت شوي دي او د دې هر څه مطلب چې کوم دی وطن موږ ته ډېر په مشکله میلاو شوی دی چې څومره مینه له دې پرې شاعرۍ
شاعرۍ کې وطن سره وکنه دومره ویني چې په حقیقي زندګۍ کې مونږ هم د وطن سره وساتو کنه نو زه چې یو دشمن یو نفرت کوونکی هم زموږ د ملک ته داسې ونه ګوري او ډېره زیاته شکریه ادا کوم د امیر صاحب ډېر خبره کوم تاسو ته شاعرۍ سره ته څنګه ورو شاعرۍ ته څنګه شوق پیدا شو څومره دا د الله له طرف نه یو ګاډ ګفټډ سیز وي او انسان له ورکه بده کې انسان هیڅ نشي کولای آیا تاسو څه کتابونه لیکل دي کنه لیکل شاعرۍ دوه کتابه مې چاپ دي یو دی چې د ورکو لارو مسافر یاره او بل دی چې په تصویر تند نه ماتېږي تاسو خو چې دا چې ته بازار ته لاړ شې ته لاړ شې هلته ته خلک راغونډ شي تصویرونه درسره وباسي آیا په تصویرونو باندې خوشحالۍ که نه خفه کېږي اصل کې خبره بله ده چې زه په تصویر داسې خوشحالېږم لکه سړی چې د عمرې نه راشي ولې چې دا د خلکو مینه ده او د چا مینې له به مایوسي نه ورکې بعضې وخت کې داسې هم وشي چې په ډیوټۍ ولاړ یو چاته وایي مه راځه یار تصویر له کار څه کوې زه بس ملاکنډ لیویز کې یم ښه څه پیغام ورکول غواړې اخره کې پیغام به دغه ورکول غواړم چې په کار ده چې یوازې مونږ په 14 اګست باندې د پاکستان سره مینه ونه ساتو مونږ له په کار ده چې مونږ په هره ورځ د خپل وطن سره مینه وساتو ځکه چې 14 اګست وشي نو په 15 اګست باندې راجانډې په روډونو پرتی په ډیرانونو پرتی په د گاړو په شیشو باندې خلک بیا وروسته شیشې پاکوي چا تنور لته چا سر جوړ کړي چا پیس کړي چا پیس کړي نو باید چې موږ د خپل وطن سره هر ټیم په زړه کې مینه وساتو هر غړی هر لمحه یوازې 14 اګست نه دی چې په دې باندې موږ د وطن سره مینه کوو منځ ما ته څه پیغام ورکول غواړې 14 اګست په حواله باندې مونږ خو دا پیغام ورکو او ما خپل علاقه کې مردان کې خاص طور پر داسې کسان ولیدل چې هغه ډېر زیات مالدار دي هغې ابل زما مخکې یو څو کسانو ګاډي راوستله وایي یاره دا مونږ جوړو 14 اګست دپاره نو هغه دوکاندار ته وایي چې څونه پیسې وشي هغه ورته وایي چې یاره په 15000 روپۍ به له ګاډۍ سجاوخمه نو زه وایم چې دا 15000 روپۍ تاسو چې یتیمانانو له ورکوئ یا چې په جومات کې چندې لپاره ورکوئ ښه به نه یم رړه کې مینه پکار ده په ګاډي باندې پاسه مینه نه پکار ده پاکستان لپاره نو زه یم چې کم قسم داسې خرچې تاسو کوئ په زور خرچې دا یو ډونیټ کوئ داسې یو محکمې ته ډونیټ کوئ چې په هغې باندې چا ښېګړه وشي زه خو د دې نه بل ښه پیغام ما سره نه وځي کوېسچن کوم جواب راکړله ښه دا 14 اګست په دې ځل باب حسین تاریخ باندې راځي دا په شکال کې راغلی دی که نه په شکال کې به د جمعې په ورځ به